شان لالا خیریت خو ده؟ قاچاقبر زنګ وهلی و وایي تاسو حرکت دی بس اجازه راکړه چې موږ ځو. رښتیا وایې خو په ځان باندې ډېر خیال کوه. ته صرف دعا کوه چې زه په خیر ورسېږم ستا او د مورجانې ارمانونه به ټول پوره کړم او دا پردۍ مزدورۍ نه به دې خلاص کړم. خدای دې په خیر ورسوه. خو ستا پوښتنه به د چا نه کوم؟ ما سره خو موبایل هم نشته. ما صادق ته ویلی دي هغه زما ډېر کلک ملګری دی زما احوال نه به دې خبروي. مننه کور ودان. خدای پاک خدای پاک خدای پاک. تیشه دلته فازګاه دی ښه اوس په کومه لاره لاړ شو؟ دغسې ځو. دې خوا خو واوره ده که نه؟ زه خو وایم چې هسې هم لاره ورک کړې ده په دغه لاره باندې به لاړ شو. دغه پولیسان دي که نه یاره؟ دغه قاچاقبر ته زنګ ووهه که دا څه رقم قاچاقبر ده یاره؟ قاچاقبر ته خو سهار نه زنګ وهم خو تلیفون خاموش ده تلیفون یې که نه. زه وایم که نه چې په دې واوره به لاړ شو هسې نه په واوره کې پولیسان موږ نه ګوري. راځئ چې ځو نو راځئ. 3 میاشتې بعد. سلام علیکم وروره. وعلیکم سلام. که دا موبایل دې راکړې دا 3 میاشتې کېږي ورور مې ترکیې ته تللی بیخي احوال نه خبر نه لرم. ورور نت نه لرم پابجي کوم. شان صادقه سړی مه شي. شان جوړ په خیر. ته ونیسه ورور ته مې یو زنګ ووهه ډېر وختو شو خبرې مې ورسره نه دي کړې. شان د هغې تلیفون بند دی. ته کوشش وکړه که روغ شي. شان زه درته څه وایم د هغې نمبر عمري بند شو. زه ستا په مطلب پوه نه شم. ستا څه مطلب ده؟ مطلب دا چې ستا ورور سره د ملګرې ټول د واورې لاندې شول. ته صرف دعا کوه چې زه په خیر ورسېږم ستا او د مورجانې ارمانونه به ټول پوره کړم او دا پردۍ مزدورۍ نه به دې خلاص کړم. دا ته څه وایې؟ دا ته څه وایې؟ ای خلکو د خدای په خاطر باندې خپل اولادونه خپل ورونه غیر قانوني په قاچاقي لارو باندې اروپا ته مه لېږئ مه لېږئ.